start شو السلام علیکم څنګه تاسو ټول ښه دې ټایم تاسو ته پته لګي که نه زما اواز نه چې ښه حالت مې خراب دی دا حالت مې چې خراب دی که نه دا اوس یوسف جان انټرویو مې وکتو یو کسان ګیر کړي دي آیس والا او دې شیزونو قسم مې دې وي چې همدې شیزونو نه تباه شوم خاوند مې کله جیل ته لاړو پوه شوې نو داسې وخت په ما یې ورغلو چې 3 ورځې زه وږې وم نو ما خپل یو جینۍ ملګرې ده ټیک ټاکر ده نوم یې نه اخلم ما ورته چې ماته یو 500 روپۍ راولېږه نو هغې جینۍ ما پسې ګاډې راولېږله 500 روپۍ راونه لېږلې چې خوراک وکړم زه لاړم ما بچي مور کره پرېوغوښتل هغه پورې مور سره روغه کړې وه بیا چې زه بچي مې مور ته پرېوغوښتل مردان ته لاړم جینۍ ما ورکوټېشن ته ګولۍ راکړه سټینګ سره د هغه ورځ دا روز ده زه تباه شوې یم بیا هغې نه پس دومره عادته شوم چې یو ګولۍ نه ما به نه ګولۍ یو ځای اچولې زه یوسف جان انټرویو مې اوس وکتو زه یوسف جان ته یم چې ته یو پیره راشه ته زما انټرویو وکړه زه اویرنس وکړم زه خلکو ته ووایم چې دا شیزونه مه کوئ خلک لیوني شوي دا لږ ټایم خوند دپاره لږ ټایم مزې دپاره دا شیز مه کوئ دا مونږ ته چې ډپریشن ختمې خدای مې قسم وي چې دا ډپریشن نه ختمې زه نن دا لاسونه زما وګورئ دا وګورئ زما خپې وښیه دا وګورئ دا وګورئ دا وګورئ زه ګریوینیټ نو سپا یو انجیکشن کې 10 cc کې 2 ایویل 2 ګریوینیټ 2 نو سپا نور مې څه لګولیو ټراما ټوروډال دا به یو ځای ما لګول زما رګونه ختم دي زه دې ټایم الخدمت اسپتال نه په ما پینیک اټیکس راغلي دي هغه انجیکشن نه پس دی زما خوله کږه شي لکه ما مرګ یوسف جان د زه یم یو پیره ما سره رابطه وکړه ځکه چې ما ته ریل آی ډي د هغې پته نشته دا زما ریل آی ډي ده زما نوم سدرات المنتهی دی ما سره خلکو خم کړي دي صحیح ده زه یوسف جان ما سره رابطه وکړه زه په نښه تا ته خلک خم ښیم او اویرنس کوو دا شیز نه پرېږدم زه اوس ډرګ زه بیخي چې زه مړه کېدم که نه او زما بچي یتیم کېږي سبا به بل څوک به مې یتیم کېږي نه یوسف جان ته زه یم ریکویسټ کوم چې دا ویډیو یوسف جان پورې ورسوئ